بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د نن ویډیو کې به په مصنوعي ذهانت باندې آرټیفیشل انټيليجنس چې اي اي ورته ویل شي په هغه باندې به بحث کوو. ورسره چیټ جی پی ټي چې یو ایپ دی نه په دې باندې به بحث کوو. نو د دې جایزې اخیستو کوشش وکړو چې دا اي اي او چیټ جی پی ټي څه شی دی، دا کار څنګه کوي، موږ ته د دې نه به فائدې څه کیږي او موږ ته د دې نه خطرې څه دي. چې تاسو ډېر زیات خلک چیټ جی پی ټي پیژنئ اوسو، خو بیا هم څه الکان لا اوس هم داسې شته چې هغوی د چیټ جی پی ټي نه دي خبر. ځکه چې ما کلاس کې کله د چیټ جی پی ټي خبره کوله چې دې نه موږ ته دا فایده ده او دا راته نقصان دی، نو په مخامخ رو کې چې کوم سټوډنټ ناسته وه هغې ماته سره ولا چیټ جی پی ټي وایي سته. نو د ټول نه لومړی کومه خبره ده هغه دا ده چې چیټ جی پی ټي یو ایپ دی، انټرنیټ ایپ دی، اپلیکیشن دی، او دا په نومبر 2022 کې کوم دی نه دا جوړ شوی دی، لانچ شوی دی. او چې کوم کمپنۍ دا لانچ کړی دی دا کمپنۍ نوم دی اوپن اي اي، نو امریکایي کمپنی ده. اوس دغه ایپ چې دی نه دی په 2 میاشتې کې دنه د دې یوزرز چې کوم نه 10 کروڑو ته ورسېدل. او تاسو ته دا معلومه چې ټیک ټاک چې څومره پاپولر ایپ دی هغه 10 کروڑه یوزر ته رسیدو لپاره 9 میاشتې اغستې وي، او انستاګرام چې کوم دی نه هغه وایي 2.5 کال به دیږي اغستې وګنه. نو دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې چیټ جی پی ټي څومره تیزای سره په خلکو کې پاپولریټي او مقبولیت مومي. نو اوس دغه چیټ جی پی ټي دی نه دا کار څنګه کوي، د دې نه مخکې چې کوم دورو نه د ګوګل دورو، او په ګوګل سرچ انجن باندې موږ چې سرچ کوو کنه، نو ګوګل موږ سره هغه سره ریلیټډ کوم نه ډیر زیات آرټیکلز به موږ راو باسل، ویډیوز به راو باسل، نو چې به موږ راو باسل نو بیا به موږ په هغه کې یو دنه کاتو. نو کله نه کله دا څه چې موږ بزان ډیر زیات ستړي کوو چې موږ په اکچوال کې څه غوښتلو نه به بیا موږ د میلاو نشو، یا کنه نه کله دا څه شو چې هغه چیز موږ ته میلاو شو لکه ډیر بازار ستړي راو کنه. اوس چیټ جی پی ټي چې کوم نه دا کار آسان کو، او چیټ جی پی ټي سرچ انجن نه بلکې دې ته سرچ بوټ وای، او دا د دې سرچ سټایل چې کوم نه دا بالکل جدا دی. او دې ته دا چیټ جی پی ټي څه کوي چې دا چیټ کوي اصل کې. لکه اوس مثال په تور د دې مثال دی چې موږ په واتس اپ باندې لکه چا سره چیټ کوو، او هغه سړی چې کوم نه ډیر زیات علم والا دی، او هغه د هر څه پته ده، هغه د لټریچر هم پته ده، هغه د ساينس هم پته ده، هغه د فلسفې او فلسفې هم پته ده، هغه د فلم هم پته ده، هغه د شوبیز او کېل لاس هم پته ده. موږ چې دا کوم تاسو کوو موږ جواب راکړي. نو د چیټ جی پی ټي داسې مثال دی، خو دا موږ صرف جواب نه راکړي. لکه د مثال په تور موږ د دې نه دا تاسو کو چې علامه اقبال څوک دی، غنی خان څوک دی، خوشحال خان څوک دی، نو دا موږ صرف هغه شارټ جواب نه راکړي چې بس خوشحال خان یو پښتو پوئټ یا جنگجو. چې موږ چې د دې نه کله دا تاسو کو چې موږ خوشحال خان څوک دی، نو دا موږ په خوشحال خان باندې پورا یو حق کولې لیکل شوی مضمون راکړي، او دا سه لیکل شوی مضمون راکړي چې هغه یو خو پوه یا سره یو مغشن نشي لیکلی. بلکې کوم د چیټ جی پی ټي ته یو آیډیا ورته موږ پیچ کو چې زما مایند کې دا آیډیا ده، او دا آیډیا چې کوم دا ته واخلا او په دې باندې موږ یو سټوري جوړه کا. نو سټوري رلم په باندې جوړي، کہانی رلم جوړي، بیا کراغې نه پس موږ ورته دا وو چې دا کہانی کو تاسو له جوړه کړه. اوس په دې کې کریکټر چې کوم دي ناره مقرر کا چې څوک په هیرو وي، څوک په ویلنی، څوک په کوم نه سایډ هیرو وي، څوک په داسي، څوک په داسي، نو هغه رلم ټول مقرر دي. چیټ جی پی ټي 4 ماډل چې کوم دی دا په نومبر 2022 کې راغلی دی. په اصل کې د اوپن اي اي په 2015 باندې باندې کار شروع کړو، خو ورو چې کوم نه ډیولپ کېدل دا اوس کوم دا 4 ماډل چې په نومبر 2022 کې راغلی. نو وې دې سره د 100 ټریلیون سوالونو جوابونه دي. نو 100 ټریلیون لکه 1 لاک ارب سوالونه چې کوم د دې جوابونه ورسره شته، او هغه جوابونه به ما څنګه کې چې تاسو ته وایي چې دا سه سمپل جوابونه نه دي، بلکې دا موږ له ایسي لیکي، دا موږ له آرټیکل لیکي، دا موږ له اساینمنت لیکي، او ډیر خانداس لیکي. زیات نه زیات 15 سکند به لګي. بل چې کوم خبره ده هغه دا چې چیټ جی پی ټي له اردو ورزي، پښتو ولم ورزي، عربي ولم ورزي. مطلب دا دی چې د دنیا کومه غټي ژبې دي ټولې غټي ژبې ول ورزي، او موږ چې د هغې نه په کومه ژبه کې تاسو کوو نو په هغه ژبه کې لیک واپس راکړي. اوس دې سره دا یو سوال زموږ ذهن ته راځي چې دا موږ لري چې چیټ جی پی ټي دومره په تیزای کې مواد جوړ کی، مضمون راوړي کی، آرټیکل راوړي کی، وغیرہ لراکي، نو دا ډېر کم ځای نه لیکي. نو دا په انټرنیټ باندې چې موجود کوم ډیټا ده، دا هغه ډیټا ده چې موږ دا موږ له دارا خېل دا موږ له دارا کوي. نو چې دا موږ له دارا کوي، نو اوس که په انټرنیټ باندې د کوم سیس سره ریلیټډ ډیټا نشته، نو بیا موږ له دارا هغه سیس جواب نشي راکولی. جی پی ټي د راتلو سره موږ ته فائدې څه شوي. نو د ټول روبای خبره کو دا چې دی موږ هغه په ګوګل باندې موږ څومره په ګران باندې ډیټا ته رسایي کوله، نه راته آسانه کړه، او صرف په 100 سکند کې چې موږ څنګه غواړو هغه شان ډیټا راته مخامخ کیږي. دویمه چې کومه ده چې هغه ټایم راته بچت کو، او دریمه چې کومه ده اوس هغه خلک چې لکه څنګه اوس ځکه کوم ویډیو کوم دا په پښتو ژبه کې راګنه، نو داسې چې په نورو
نور جبو کې کوم خلک ویډیوز کوي او یا لیکل کوي کتاب لیکي او آرټیکل لیکي که کالمونه لیکي دا غي د لپاره په دې وجه باندې اسانه شو چې هغه په انګلیش ژبه کې ډیټا ته په اسانه باندې کنټینټ ته په اسانه باندې رسایي کوي او هغه په پښتو ژبه ته اردو ژبه ته ترانسلیټ کوي بیا په خپل ویډیو جوړي یا آرټیکل لیکي یا کتاب لیکي نه اوس دې سره سره د دې خطرې هم دي هغه خطرې څه دي د ټولو لومبای چې کوم خطر ده نه هغه دا چې دې سره ملازمتونو ته خطر ده لکه دا چې دومره په اسانه باندې کوم کار کوي او موږ کنټینټ راکوي کنه نو هغه خلک چې کوم کنټینټ رائټینګ کوي او په انګلیش کې کوي نو هغه خو بیا ګرانه شو او دې ځای کې تاسو له مثال درکوم چې مبشر زیدی یو صحافي دی هغه وایي ما د پاکستان د یو خو اخبار ایډیټر دا خبره وکړه چې د صحافیانو خو نن سبا موږ سره غف راغسته دي بیمار دی چې څه کار کوي وی وایي چې دا څه کار کوي چې په چیټ جی پی ټي باندې کالم ولیکي په یو ټاپک باندې چې کوم ټاپک غواړي په هغه باندې کالم ولیکي او په ګوګل ټرانسلیټر باندې ترانسلیټ کړي او موږ له راولېږي وایي چې دا رااله پبلش کړه نو وی ما ورته چې خو خلک نه چې ټول صحافیان چې کوم دین دی له چټي ورکی دی له چټي ورکا او دا دی چې کوم ټاپک باندې کوم دین او په چیټ جی پی ټي باندې کالم لیکي دا په خپل په یوازې باندې لیکا او ترانسلیټ ګوګل ټرانسلیټر باندې ترانسلیټ کاوه او بس کې اخبار کې په مختلفو نمونه باندې ورکاوه اوس وګورئ چې دې خبرې ته موږ سوچ وکړو بلاتون کې وخت لکه چې اوس دا کوم دا صحافیان کوم دا کارونه کوي نو دې کار به ختم شي او تاسو ته دا معلومه وي چې وایي فیسبوک په 13 سیمایي کې په زرګونو باندې خلک چې کوم نه وباسل نو دا هغه کوارټر نه پس هغه حساب وکړه دا هغه پروفټ چې کوم نه اړ 13 سیمایي نه سیواو نو د دې نه اوس فیسبوک ته چې کوم نه دا خبره اسانه شوه او په دې چیټ جی پی ټي او دې سره ریلیټډ چې څنګه کوم نور چیټ بوټس دي باغې باندې بکار کو او نو خلک براته چې کوم نه کم شي تنخواګانې براته بچت کیږي او کارباري نه خکېږي نو پروفټ براته ډیر پاتې کیږي نو دا صرف دا په فیسبوک سوچ نه کوي بلکې ټول آنلاین چې دا ټیکنالوژي کوم نه دي نه غي به دا سوچ کوي او دغه خلکو جابس به ختميږي نو لومبای خطر د دې نه چې کوم نه ډیر زیات خلکو جابس سره دوی مته کوم خطر د نه اداره چې د غلط استعمالوم کیدي شي لکه خلک په دې په طریقه باندې پاسورډ دی او هغه ویب سټ چې هغه د رسایي ممکن نه ده نو هغه د رسایي ممکن کوي کوم خبره د هغه دا چې دې سره به تخلیقي صلاحیت کوم نه لکه اوس خلک چې هغه تخلیقي کار کوي نه غي به وي چې بس تخلیقي کار سره کوي او دور مایند باندې کوم نه بوت سره راولي چې بلکې بس چیټ جی پی ټي له کوم نه ورکوا او بدل آسان چې کوم نه په تیار باندې کار راوباسي او چې د تخلیقي صلاحیت ورته خلک ته نه دی بوم تن آسان شي سہولت پسند بشي او دی به دې طرف راشي دا غټه یو خطر ده کنه او نو په دې وجه باندې چې د دې خطرو په وګته شو کنه نو په امریکا کې وایي 1000 کپنو مالکان او سی او چې کوم دینه غیر راټول شو او یو قرارداد پاس کو او باقي کې د امریکای د حکومت نه بیا د دنیا د ټولو حکومتونو نه چې کوم دا غوښتنه وکړه چې دا ای آی چې کوم دا ارتفیشل انټيليجنس نو په دې میاشتې شپږو میاشتو لپاره پابندي ولګول شي ځکه چې دا څومره تیزای سره چې کوم دا مخکې په تیزای باندې ترکای باندې روانه ده دا خو بلک وخت چې کوم یو لوی مسله جوړه کی ځکه چې حکومتونو دا د ای آی تا د لګام اچولو لپاره قوانینو نه جوړ کړي پالیسۍ هم نه جوړې کړي اوس دا صرف چیټ جی پی ټي نه بلکې ګوګل چې کوم دی هغه خپل چیټ بوټ ګوګل بارډ په نوم باندې هم راوصلې دی اوس 2 میاشتې مخکې ګوګل بارډ او ورسره نور هم دا سره وته یې راوځي نو بیا د دې خبرو کې چې کله کمپټیشن نه خامخا هغه به یو بل نه چې کوم نه دا کوشش کوي چې خو فیچرز راوباسي د باغې کې پبلک ته چې کوم نه فائدہ کیږي خو ورسره اوس هغه چې ما څنګه ویډیو په سر کې راوبي چې ارتفیشل انټيليجنس دی ای آی نه د درې مرحلې دي دا اوس کوم مرحله ده او دا چې په یو څو سکند کې دی مونږ چې څنګه غواړو هغه شان کار کوي نو دې ته ارتفیشل نیرو انټيليجنس وي او په دې دور کې ل ماشين چې کوم دی او ای آی چې دا نو دا د انسان نه زیاته ذهینه او قابل نه ده په دویم دور کې کوم دی نه په هغه کې به ارتفیشل جنرال انټيليجنس او ارتفیشل جنرال انټيليجنس په دغه دور کې به ماشینو د انسان عمره ذهین شي او دریمه مرحله چې کومه ده نو هغه دا نه دی چې دا دریمه مرحله به چرته کله راځي نه دا په یو کال دوه کې یا زیات نه زیات په 3 سلور کال کې دا راتلونکي ده چې بیا به ماشینو د انسان نوم زیات ذهین شي او چې کله ماشین د انسان نه زیات ذهین شي نو بیا هغه به حقیقت کې د خطرې یو دوري چې د ای آی کمپنی دی جیفری هینټن نه هغه وی د ای آی تخلیق هغه کړی دی آی باندې دی خو هغه وی اوس یو انټرویو ورکړی دا هغه باغی کې دا ویلي دي چې زه په دې خپل کار باندې خپېمانه ما خو اصل کې مسله دا ده چې کچری دا ما نه کوم بل چا پکو دا دور به خامخا هم راته او ورسره دا خبره ویلي ده چې ډیر زر به چې کوم د ماشینان د انسانانو زیات ذهین شي او د دې په 2014 کې وایي ممتاز ساينسدان چې کوم سټيفن هاکینګ نه هغه په 2014 کې دا ویلي چې کله ماشینان د انسانانو نه زیات ذهین شي نو دغه دور به د نسل انساني د خاتمه دوري او دغه نه د نسل انساني د خاتمه آغاز وشي نو اوس موږ دا
artificial intelligence چې کوم دی او دا چې موږ کوم وو چې دا به داسې د دنیا بدلوي په دې باندې موږ یقین کوو او که نه کوو it doesn't matter دا موږ خوښو او که نه خوښو دا هم څه مسله نه ده خبره څه ده چې دا حقیقت دی او اوس موږ د دې نه مخ نشو اړولی او که څوک هم د دې نه مخ اړوي نه هغه وروسته پاتې کېږي هلې څه دی هلې دا دی چې دا چې کوم artificial intelligence دی او دا د دې کومې فایدې دي او د دې موږ کومې فایدې اخیستی شو زر تر زره په هغې باندې ځان پوهه کول دي او چې موږ کله زر تر زره په هغې باندې ځان پوهه کړو دا یوټیلایز کړو نو موږ هم په دې دور کې ژوند کولی شو ډېره مننه